چې ښه او خوشحاله ژوند ولري. واحد یار عبدالرحیم زیم او په نننۍ خپرونه کې تاسو ته ښه راغلاست یم. ګرانو لیدونکو، تاسو ته د تیر شوي کوچني اختر مبارکي اوس وایم هیله ده چې د اختر مبارکې ورځې مو په خوښۍ سره تېرې کړې وي. نن زموږ موضوع دا ده چې ایران ولې د سیمې او نړۍ په چارو کې مداخلې کوي. څنګه چې د سیمې او نړۍ ځینو سیاسي شنونکو په دې اړه د ځینو چاپي رسنیو سره خپل نظرونه شریک کړي دي. کارپوهان وایي چې ایران د یو شمېر هیوادونو په کورنۍ چارو کې د هغوی سوله او امنیت ګډوډوي او په چارو کې مداخله کوي تر څو پورې خپل نفوذ په هغو هیوادونو کې زیات کړي. په همدې توګه ویل کېږي چې ایران په عربي هیوادونو کې د خپلو متحدانو له لارې د خپل د نفوذ لپاره هلې ځلې کوي او په ځینو هیوادونو کې د شیعه ډلو څخه ملاتړ کوي او غواړي چې هلته هم خپل ملګري پیدا کړي. په همدې توګه ځینو د سیمې او نړۍ کارپوهانو ویلي دي چې ایران داسې یو تګلاره غوره کړې ده چې دغه تګلاره ډېره زیان رسوونکې ده او د ایران د دغې تګلارې بیه په نړۍ کې بېګناه انسانان پرې کوي. دا چې ایران ولې د سیمې او نړۍ په چارو کې مداخلې کوي، دوی تر اوسه د افغانستان په کورنۍ چارو کې کومې مداخلې کړي، د دوی مداخلې اوس که په افغانستان کې روانې وي کومې دي، کوم هیوادونه دي چې د ایران د مداخلو نه په تنګ راغلي، دا به ټول په ننني بحث کې وڅېړو. هیله مو دا ده چې د خپرونې تر پایه له موږ سره ملتیا وکړي. د دې موضوع د څېړلو لپاره سره په سټډیو کې میلمانه دي سیاسي شنونکی شهزاده توحید مل صاحب او همدارنګه سیاسي شنونکی فیضي صدران صاحب. تاسو ته ښه راغلاست یم، ستړي مه شئ. مننه توحید مل صاحب، اول تاسو ته راځو چې د ایران په کور دننه حالات ته وګورو او همدارنګه دا کوم چې ګاونډي هیوادونه دي دوی سره د دوی روابطو ته وګورو. په هلته سیاسي نظام هم نوی بدل شوی ده، اوس ډېرې نیوکې په ایران کېږي. تاسې په تېرو څو کلونو کې د ایران هغه تګلاره د افغانستان په اړه څه ډول ارزوئ؟ بیا به له هغې وروسته نورو هیوادونو ته وراشو. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لومړی د پښتو تلویزیون ټولو کارکوونکو او له همدې لارې ټولو افغانانو د نړۍ مسلمانانو ته د تیر کوچني اختر مبارکي وایم او هیله مې دا ده چې په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړی وي او د راتلونکي لپاره د الله جل جلاله څخه غواړم چې د مسلمانانو په منځ کې جګړې ختمې کړي او د تل لپاره د نامسلمانانو د زورواکۍ څخه وژغوري. راځم ستاسو پوښتنې ته. ایران د افغانستان سره یو ګاونډي هیواد ده، خو دوی تل کوشش کړی ده چې خپل ګاونډیان په بیلابیلو بهانو باندې وځوروي او ودردوي او د دوی په زړو کې پریمانه عقدې شته او د افغانستان څخه په هر وخت کې غچ اخیستی او د غچ په انتظار ورته ناستی او په هیڅ وخت کې ورباندې سرپنه ده کړې. خو په ډېر تعصب به دا ووایم چې په افغانستان کې د اقتدار ته رسېدلو لپاره موږ ځینې کړی او خلک لرو چې تر څو څنګه د چا د غلامۍ زنځیر په غاړه کې واچوي او یو موقف ځان لپاره پیدا کړي. د بیلګې په توګه یو شي ته اشاره کوم، د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې او دغې نه مخکې په موضوع کې چې په کابل کې به خلکو ته په خوراکي میوو کې او اوبو کې زهرونه اچول، هلته ثابت شول چې خلک یې ونیول چې هغوی هغه ایرانیانو چې د افغانستان تذکرې اخیستې. په دې اوسو روانو حالاتو کې د افغانستان په مختلفو جګړو کې چې سلاوي ونیولې، هغوی د ایران کې جوړې شوي سلاوي، هغوی ایران کې جوړې شوي باروت، هغوی ایران کې جوړې شوي مرمۍ، یعنې د جګړې د دوام په لپاره افغانستان ته رالېږلې وي. نو دا د دې لپاره رالېږلې وي چې افغانستان کې جګړه څنګه وغځېږي او د تنها د افغانستان لپاره نه، د ټولې نړۍ یا د اسلامي نړۍ لپاره
بیت الله چې د ټولو مسلمانانو ګډ کور ده. دوی څو ځلې د دوی حجانو هلته انتظامیه مختلطه کړه او د حج فریضه یې خلکو باندې ګډه وډه کړه. هلته یې غوښتل چې د تشنج پیدا کړي او په دې نامه باندې خپل غږ پورته کړي او مسلمانان څنګه وځوري په بېلابېلو نومونو باندې. دا چې د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه دا چې حکم دا چې د ځان لپاره څه خوښوي هغه به د بل مسلمان لپاره خوښوي. دوی په ایران کې لږکیو باندې هغه قیودات لګوي چې د هغوی لپاره د مذهبي مراسمو اجازه هم نه ورکوي. د اهل سنت د وګړو په هکله باندې د هغوی محکمې کې د هغوی د مذهب مطابق پرېکړه او فیصله نه کیږي. خو په دې نامه باندې دوی دې لپاره ځان خپل دیباګر بولي چې د اهل تشیع لږکي چې په ټولې نړۍ کې دي او موږ یې دفاع کوو. په غیر مستقیم ډول او مستقیم ډول باندې دوی ټولو هیوادونو ته د ضرر لپاره لاس ورغځولی ده او نور هیوادونو کې دغه واکمني ډېره کمزورې ده او په جرأت هم دا ورته نسي ویلی چې ته د خپل لاس نوم نه درلاند که او که چېرته دغه کار ته ته روا کاروایې په د ایران کې چې بلوچان اوسیږي، په ایران کې چې کردان اوسیږي، همدغسې مختلف لږکي هلته په ایران کې اوسیږي، هغوی ته هېڅ حق نه ورکوي. خو د دې دفاع له خاطره باندې چې نړۍ کې لږکیو ته د اهل تشیع ته موږ یې ورسره ښه دفاع کوو. دې کار کې دوی دوه موخې لري. یوه موخه دا ده چې دوی په اسلامي نړۍ کې د شیعګانو رهبري غواړي، حاکم اوسئ، ځان حاکم جوړ کړي، او بل طرف ته مسلمانان په مختلفو نومونو باندې د مسلمانانو ترمنځ جګړې زیږوي او جنجالونه په جنجالو یې ککړوي. هغه شیعګان چې نه غواړي چې دوی تر ننه ومني یا یې منلي دي، هغوی دې ته اړ کوي چې دوی نه د جنګ په مقابل کې کومک غواړي، او هغه نور مسلمانان چې دي هغوی په شیعګانو دوی ټکوي، په کمزوري کوي، تر څو د خپلو خلکو د دفاع لپاره یا د دفاع په نوم ورڅخه د خپلو خلکو ملاتړ وکړي او نور مسلمانان پرې وځورئ. یو شی ته فیمل صاحب پوښتمه چې په افغانستان کې تاسې اشاره وکړله چې حتی په میوو کې یا د میوو په اوبو کې زهر اچول کیدای شي د هغې نه ځینې افغانان وژل شوي هم وي. دې ته ورته تاسې اشاره وکړه چې وسلې رالیږي، وسلې د جګړې د دوام لپاره رالیږي. یعنې په افغانستان کې د جګړې دوام یا په افغانستان کې د افغانانو د وژنې دوام د دوی لپاره کومې هغه ځانګړې ګټې لري؟ یو خو په طبیعي ډول باندې هغه بخیل کورونه یا هیوادونه په دې نه ډېر خوند اخلي چې د دغه همسایه ده ته احتیاج وي. دغه په د همسایه په کور کې، د ګاونډي په کور کې د تل لپاره اور بال وي. دا د بخیلو خلکو هغه ده، یو ځانګړنه ده. نو دغه ځانګړنه په ایرانیانو کې او په خاص طور د دوی په دغه هغه کې د حکومتوالو کې دا ځان چې روحاني ډله بولي یا مذهبي ډله بولي، دوی د روحانیت د شعار لاندې یا په دغه نوم باندې غواړي چې تر څو په افغانستان کې یا په نورو ګاونډیو کې دغه د جنګ لمن وغځول سي چې تر څو دوی په دې سیمه کې ځواکمن پاتې سي، د دوی اولادونه تعلیم وکړي، خلک بې تعلیمه پاتې سي. او همدې ته ورته ډېرې نادرسته موخې لري. د مثال په طور باندې د بیلګې په ډول دوی د افغانستان کې د اهل تشیع په نامه باندې د خلکو ملاتړ کوي. دلته د پښتنو یا د تاجکو په مقابل کې غواړي چې ولمسي، خو په افغانستان کې اهل تشیع ورونه ویښیار دي، بیدار دي، د چا غلامي ته غاړه نه ږدي چې د افغانانو په مقابل کې وجنګېږي. خو ځینې کړۍ او ځینې حلقې داسې شته چې غواړي چې ځان ته موقف پیدا کړي د هغوی د غلامۍ لپاره کار. دا د افغانستان د حکومت په واک کې شریک کسان دي؟ شته، د افغانستان په واک کې شریک کسان هم شته او غیر شریک کسان هم شته. منلو ته عزمن صاحب دې ته به وروسته بیا راشو، ځینې خبرې به نورې مو لرو. زدران صاحب ستاسې نظر څه ده؟ ایران چې کله نوم اخیستل کېږي نو بیا دا سوال ورسره پیدا کېږي چې ولې دوی د افغانستان په اړه دغسې یوه تګلاره جوړه کړې ده چې په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ نه غواړي، په افغانستان کې د سیاسي نظام
زغم دوی نه لري چې دلته یو قوي سیاسي نظام ولرو. حتی په افغانستان کې دوی قومي سمتي ژبني توپیرونو ته کارپوهان وایي چې دوی دلته لمن وهي، دلته ستونزې را پیدا کړي دي. همدارنګه ډېرې نورې ستونزې هم دي چې د دوی له اړخه دي. ستاسې نظر څه ده چې په اوسنۍ حالاتو کې کوم هغه سیاسي انګیزه موجوده ده چې نظر تېرو کلونو ته اوس ایران د افغانانو سره یا هغه کډوال چې په ایران کې د هغوی سره د ډېر ضدیت او جدیت نه کار اخلي؟ یعنې په کور دننه په افغانستان کې کوم بهرني سیاسي عوامل هم شته او که نه دوی یوازې د افغانانو سره دغه ډول ضدیت له پخوا نه لري؟ مننه. ستاسو د ټلویزیون له لارې ټولو درنو لیدونکو ته سلام او د تېر شوي اختر مبارکي به زه هم ورته وړاندې کړم لکه توحیدمل صاحب چې ورته وویل. زه د توحیدمل صاحب په تفسیرو باندې نیوکه نه لرم، بلکې په ځینو مواردو کې هغه تاییدوم. خو راځم دې ته چې له تېرو 15 کالونو وروسته چې د افغانستان د کالا دیوالونه ونړېدل، افغانستان ته د مداخلو یا د ښکارا یا په ډاګه مداخلې یا پټې مداخلې لارې پرانیستل شوې، ورسره په څنګ کې داخلي عمال تربیه شول په دې وطن کې چې هغه د دې وطن بچیان دي، مګر متاسفانه د هغوی هغه وجود د دې وطن لپاره ننګ او د ننګ خبره ده، د شرم او د عار خبره ده. بخښنه غواړم. راځو دې ته چې دلته یوازې ایران مطرح نه دی، بلکې د سیمې نور هیوادونه هم شته. له سیمې نه وړاندې که ووایم چې یعنې دغه دایره ډېره پراخه ده په افغانستان کې د مداخلې لپاره. هر څوک راځي د فوټبال په دې میدان کې لوبې کوي، دروازې ورته خلاصې دي. یو څوک دلته لري چې د هغو په وسیله باندې دې میدان د فوټبال دې میدان ته داخل شي او پکې لوبه وکوي. ایران هم له خپل وخت نه په استفادې سره نه غواړي چې نورو ګاونډیانو لکه پاکستان او نور هیوادونه چې دلته مثلا د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخلې کوي په ښکاره توګه. ځینې نور هیوادونه هم شته چې د دوستانو تر نامه لاندې په افغانستان کې، البته ایران هم دغه چغې وایي چې زه د افغانستان دوست یم، د افغانستان لپاره یو باثباته افغانستان، پرمختللی افغانستان، په ځان متکي افغانستان لیدل غواړم او په خپل ګاونډ کې. مګر تر دې شعارونو لاندې د خپلو عمالو په واسطه باندې هغه که فرهنګي ډګر کې دي که په دیني ډګر کې دي له دې لارې او که په وسلوال ډګر کې لکه توحیدمل صاحب چې اشاره ورته وکوله سپما یې نه ده کړې د افغانانو په وژنه، د افغانستان په بربادۍ. له یو خوا په یو لاس باندې د پیسو کومک کوي او په بل لاس باندې د افغانستان فرهنګ، کلتور او ژبې ته زیان رسوي چې له یوه خوا د دوست په جامه کې او له بل خوا د دښمن په جامه کې له دې وطن سره عمل کوي. دا چې کوم عوامل دوی دغه ته هڅولي دي، یو عامل یې زه دغه بولم چې افغانستان ته کله چې د امریکا د متحده ایالاتو قوتونه افغانستان ته راځي، دلته یا د ناټو قوتونه افغانستان ته راځي، د امریکا او ایران ترمنځ هغه پخوانۍ دښمني چې موجوده ده لا تر اوسه پورې هغه دوام لري. افغانستان د لوبو په میدان بدلیږي، د رقابتونو په میدان، البته د امریکا د متحده ایالاتو او د ایران ترمنځ د رقابتونو په میدان باندې بدلیږي. او د دې توان څوک ورکوي؟ افغانان یې ورکوي. د دې توان څوک قرباني څوک کېږي؟ افغانان یې کېږي. متاسفانه خو ما مخکې وویل چې دغه 15 کاله کېږي چې مداخلو لار دلته پرانیستل شوې ده او خلک په ښکاره یا مملکتونه په ښکاره او په پټه په افغانستان کې دا مداخلې کوي او افغانستان پرمختګ کوي. خبره داسې ښکاري چې کله په افغانستان باندې متحده ایالات او د هغوی ملګرو یرغل وکړ، د ایران هغه تګلاره چې کومه پخوا د افغانستان په وړاندې وه هغه نور هم بدله شوله او نور هم د ډېر ضدیت او جدیت نه کار واخیسته، ځکه چې دوی دلته د امریکې شتون یا له هغوی سره هغه کومه دښمني چې دوی لري، دغه دښمنۍ ته بیا په کومه سترګه ګوري. ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې دوی په دغه دښمنۍ باندې هم شک کوي. ستاسې نظر څه ده؟ له یوې خوا د کارپوهانو دغه نظر زه تاییدوم، ځکه چې بستر برابروي دوی لا نورو مداخلو ته، د امریکا متحده ایالاتو شتون ته په دې وطن کې، یعنې داسې انګېرل کېږي، کله کله ګویا داسې ویل کېږي او ډېری کارپوهان شاید په دې نظر باندې وي چې په خپله ایرانیان یا د ایران حکومتي نظام د امریکا جاسوسان دي، د امریکا د متحده ایالاتو جاسوسان دي او غواړي چې په نړۍ کې مسلمانو هیوادونو ته په دې نامه لاندې چې ګویا ایرانیان د دې مخالف دي او په حقیقت کې یو لاره پرانیزي تر څو د امریکا په مملکتونو کې مداخله وکړي او امریکا هلته حضور ولري. او امریکا هم دغه د لفظي شخړو له امله چې وایي چې ایران
اټومي بټۍ جوړې کړي اټومي وسله تولیدوي موږ ایران دغسې یا په ایران بندیزونه دي دا هم یو ډول لوبه بولي یعنې عملا داسې ښکاري چې په ایران باندې کوم قیود وضع شوي په اقتصادي برخه کې په نورو برخو کې دا داسې ښکاري چې ایران باید اوس تر ډېره بریده د دغو بندیزونو له امله له پښو لیدلی خو موږ ګورو په هره برخه کې نور هم د پرمختګ په حالت کې ده ستاسې نظر په دې اړه څه ده چې واقعي توګه باندې دغه کوم څه چې دوی ترمنځ د ناندرۍ روانې دي دا رښتینې نه دي بلکې دا د دوی ترمنځ یو دروغ لړۍ روانه ده له وروستیو کلونو نه دا ثابتېږي او دا ښکاره ده چې کومې لفظي شخړې چې د دوی ترمنځ کېږي یا کومې ناندرۍ چې د دوی ترمنځ روانې دي هغو ته د شر په سترګه کتل کېږي یعنې لیوه د دوزې په جامه کې لیدل کېږي یا د دوزې په پوستک کې لیدل کېږي زه فکر کوم چې امریکا متحده ایالات هم دې ته صادق نه دي او نه غواړي چې ایران له لاسه ورکړي ځکه ایران د یو ښه بستر برابرونکي په توګه د امریکا لپاره رول یعنې د کارپوهانو نظرونه دا دي چې رول برابروي ورسره فکر نه کوئ زدران صاحب چې د امریکې د پوځي یرغل نه یو خو دا ده چې په تېرو 12 کلونو کې په افغانستان کې جګړه روانه ده ډول ډول جنګیالي په افغانستان کې شتون لري او په خپله باندې د دوی د حضور نه د دوی د شتون نه یو لوی زیان دام افغانانو ته ورسېده چې ګاونډي هم اوس په تش په نامه داسې وایي چې موږ د امریکې پوځي حضور دلته نه منو خو بیا دوی د دوی سره جوړجاړی لري بیا ایران دلته وژونکي رالیږي فکر نه کوي چې دې نه موږ ته ډېر لوی زیانونه ورسېدل طبیعي خبره خو دا ده چې ما څو ځلې دا خبره کړې بیا هم کوم نړیوال دوستان چې کله د دوست په جامه کې افغانستان ته راځي د افغانستان سره د مرستې لپاره د تروریزم د ځپلو لپاره د افغانستان د حکومت د بنسټونو د جوړولو د اردو د پیاوړتیا او د نورو بنسټونو د تقویې لپاره دوی شعار ورکوي افغانستان ته راځي او افغانستان په ورین تندي افغانان د هغوی مېلمه پالنه کوي مګر حقیقتا دا لیدل کېږي چې دوی په ښارونو کې له ځان هغه قلاوې تاووي چې ګویا د یو سنګر په توګه استفاده ترې کېږي واقعا یعنې که نړیوالو دوستانو اراده د دې درلوده چې په افغانستان کې سوله باید حاکمه شي او افغانستان د سولې څخه برخمن شي یو پرمختللی او مترقي هېواد واوسېږي دوی کولی شول چې د افغانستان هغه سرحدات چې موږ له ګاونډیانو سره لرو لکه د ایران د مداخلو مخنیوی دوی کولی شي کړی وای لکه د پاکستان د مداخلو مخنیوی د قلا هغه دیوالونه چې نړېدلي دوی کېدلی شو چې هغه دیوالونه بیرته شاپېره کړي وای له افغانستان نه د هر ډول د فرهنګي یرغل د ترهګریز بریدونو او نورو ډول ډول حملو په افغانستان باندې چې کېدل د هغو مخنیوی کېدای شو مګر نړیوال حسن نیت هم د شک په سترګه ګوري چې دوی د افغانستان په اړه ښه نیت نه لري نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي سیاسي نظام حاکم وي په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ رامنځته شي یعنې په یو بل نامه کله ګاونډي راهڅوي او کله په خپله ستونزې رامنځته کوي طبیعي خبره خو دا ده تاسو ولیدل چې کله په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر پرانیستل کېږي د افغانستان دولت ولې مخالفت وکړو علت دا و چې بهرانیانو د پردې تر شا بل څه غوښتل افغانستان دولت سره کوم توافقات شي او په څه چې ورباندې خبرې شوي مګر هغه څه هلته موجود نه و دا د افغانستان د دولت د خفګان سبب ګرځي او مخالفت دا په خپله د دې ښکارندوی ده واحد ارزښت که تاسو فکر وکړئ یعنې نړیوال دوستان کله چې صادق وي د افغانستان سره د افغانستان د فعلي نظام سره که دوی صادق وای نو دوه ګونې لوبه یې باید نه وای ګران صاحب د ایران هغه مهم هدف په دې کې څه ده موخه یې څه ده چې له یوې خوا نه ځان ته اسلامي هېواد هم وایي وایي چې افغانستان سره مونږ ښه ګاونډیتوب هم پالو بیا د پردې تر شا په بحث کې داسې راښکاره شوله چې دوی تر ډېره بریده د متحده ایالاتو سره یعنې همغږي دي د هغوی لپاره دلته یو بستر جوړېږي غواړي چې هغوی دلته خپلو اوږدمهاله موخو ته ورسېږي دوی لپاره به کومې ځانګړې ګټې ورسېږي که دوی امریکې لپاره دا کار کوي افغانستان د لوی احمدشاه په وخت کې یوه لویه امپراتوري جوړه کړې وه که ستاسو فکر وي ایرانیان انګلیسان به هم په دې کې راګډ کم او هند برطانوي دغه مملکتونه ټول د افغانستان د دې امپراتورۍ تر سلطې لاندې وو ایرانیانو هغه څه لا تر اوسه له خپلو دماغونو نه دي ایستلي غواړي په افغانستان کې هغه ګډوډېشن رامنځته کړي هغه ګډوډي رامنځته کړي تر څو د افغانانو نه د همغه امپراتورۍ غچ واخلي او افغانستان د یوه داسې هېواد په توګه د دوی په څنګ کې دوی په خپل څنګ کې نشي منلی چې په یو مقتدر هېواد وي د دوی د فرهنګي یرغل نه په امان وي تاسو وینئ چې دغه اوسنی دوست مې توحیدمل صاحب په علوم اکاډمۍ کې کار کوي په افغانستان کې د افغانستان له موجودیت د بیا تر نن تاریخه پورې آیا تاسو لیدلي چې د پوهنتون یا د دانشګاه یا بخښنه غواړم دانشګاه د پوهنتون
یا محکمې ته دوی څه وایي دادګاه او یا مثلا څارنوالۍ ته یو بل واژه کاروي هغوی دغه واژې نوي راغلي دي او د دې په سر باندې د افغانانو جنګ دغه لفظي شخړې افغانستان وروسته پاتې کېدل د قوانین نه تصویبېدل په هغو باندې نه کار کېدل ته فکر وکړو چې دا له کومه ځایه نشأت اخلي دا له همغه ځای نه افغانان باید مصروف وساتل شي افغانان باید د تل لپاره برده او غلام ووسیږي دوی باید دومره قوي دولت او قوي نظام دلته جوړ نه کړي تر څو د ایران یا د ګاونډي هیواد پاکستان د غلامۍ نه او اسارت نه خلاصون کور د ودان ایران صاحب مننه توحید مل صاحب راځو دې ته ویل کېږي چې ایران په سوریه کې د حزب الله کومه ډله چې د هغه د بشر الاسد رژیم په وړاندې یعنی هغوی ته وسلې ورکوي یا هغوی هڅوي چې تر څو پورې د بشر الاسد د کوم رژیم چې د کوم نظام چې د دې په وړاندې وجنګېږي څه په وړاندې موږ دا هم واورېدل چې د امریکې د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری ویلي چې موږ د په خپله باندې د سوریې مخالفینو ته د دولت مخالفینو ته موږ وسلې ورکوو او دی ومنله دا چې ایران هم ورته وسلې ورکوي او دا چې متحده ایالات هم ورته وسلې ورکوي دغه دواړه مسلې څنګه سره شریکېږي او دلته موخه پکې څه ده او په خپله باندې د دوی دغه نږدېوالی یا دغه بشر الاسد د نظام یا رژیم مخالفینو ته دغه وسلې ورکول د دواړو لوري له خوا نه دا څه معنا لري د کوم هدف او د کومې موخې لپاره ولې د نړیوالې لوبې ګټلو لپاره اوس دوی هم په دې ډګر ته راوتلي دي په سیمه کې او د بشر الاسد د حکومت د سقوط لپاره په هر نظریه وسیله سي دا د دې کار څخه دوی ملاتړ کوي او دې ته د امریکا ترڅنګ ایرانیان د دې لپاره ور دانګي چې په غیر مستقیم ډول د بشر الاسد د حکومت په ړنګېدو کې هغه سره مرسته وکړي نو دلته د امریکا مخاب کې دا ده چې د امریکا څنګه په دې سیمه کې خپل لاسپوڅ اداره منځته راولي او ایران خپل خلک د دې لپاره سپورټ کوي او یا حمایه کوي یا اکمالوي تر څو د جنگ په ډګرونو کې هغوی برخه واخلي کله چې د روغې جوړې موضوع را مطرح کېږي نو هغه بیا په وسلوال معیار باندې یا په وسلې ځواکتوب باندې یا د سیمې په نیولو باندې رامنځته کېږي نو د نوي حکومت په جوړېدلو کې به هغه ډله چې اروپایان یې ملاتړ کوي هغه ډله چې امریکا یې ملاتړ کوي هغه ډله چې ایران یې ملاتړ کوي دا خلک چې مطرح کېږي د دوی ترمنځ تفاهم منځته راځي او یو تصویب منځته راځي او د هغې په رڼا کې حکومت منځته راځي نو دلته دوی خپل خلک غواړي چې په دغه نوم باندې هغه ته ورسوي ده موخې ته ورسوي هدف ته واک ته یې ورسوي نو د دوی کې دوه ګټې دي یوه ګټه یې دا ده که چېرته یې دا خلکو ته سلا ورکړه د نور خلکو په مقابل کې وجنګول دلته یوه همدردي د مشترک هدف لپاره چې هغه د سوریې د حکومت ړنګول دي دوی پکې برخه اخلي که ړنګ په هره ذریعه چې ړنګ څه دا د دوی موخه ده یوه دومه که چېرته د تفاهم له مخې د وسلوالو ځواکمنو ترمنځ حکومت جوړېږي د دوی ډلې ته پکې واک رسېږي نو دا دواړه د دوی لپاره هغه ده ګټه ده درېیمه خبره یې دا ده چې که چېرته د امریکا په لاس یا په ملاتړ باندې په سوریې کې د شته حکومت ړنګ سي بیرته نوی حکومت چې راځي نو هغه به په ټولو کې په سلو کې به د امریکا د اصولو نه لږ او ډېر ملاتړ کوي نو دوی غواړي چې خپل خلک هلته ننباسي او د سوریې په نامه باندې دا دعوه وکړي چې دا زما حق ده زه دا اصول منم او دا نه منم غواړي هلته ځان ته ونډه پیدا کړي او په هغې ونډه کې پردي زمن قربانېږي که د دوی دلته د ایران هغه غوښتنې یا د دوی هدف او د امریکي هدف سره څه توپیر لري که دغه لږ تشریح کړي د دې لپاره خو د ایران خو دا دوه موخې دي یو په سیمه کې غواړي چې د خپل نفوس وغځوي چې د ایران ملاتړې په هغه کې سیمه کې زیات سي او په نړۍ کې هم په هغې کچه باندې دوی خپله کوشش کوي دلته یو خپل خلک زیاتول غواړي دوم په حکومت په ړنګولو کې خپل سهم ثابتوي او په بیا جوړېدلو لپاره یې کار کوي که چېرته د دوی په سهمیې باندې د دوی په ونډې باندې د سوریانو په لاس باندې د حزب اللهیانو په لاس باندې هغه حکومت ړنګ سي نو هغلته هغوی اقتدار پیدا کېږي حتمي به په نوي حکومت کې هغوی ځواکمن ثابت پاتې کېږي چې کله ثابت پاتې سو که د امریکا حکومت
یا پلویان هلته راتلونکي حکومت کې راځي نو د دوی به هم راغلي. مننه توحیدمل صاحب، ګورئ د ملګرو ملتونو منشور ته که وګورو هلته د دې منشور په یوه ماده کې داسې راځي چې هیڅ حکومت نشي کولای، هیڅ هیواد نشي کولای چې د بل هیواد سیاسي برخلیک وټاکي یا د یو هیواد په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي، یو سیاسي نظام ورړنګ کړي او بل سیاسي نظام ورته په خپله خوښه جوړ کړي. په خپله باندې ایران او متحده ایالات ولې د سوریې د نظام د رړنګولو لپاره د ملګرو ملتونو د منشور د حکم له مخې یا د هغې خلاف دغسې یو څه کوي چې د منشور غوښتنې یو څه د افضي کوي بل څه. دلته خو په نړیوالو اصولو کې موږ ډېر څه وینو. ځواکمن مملکتونه او هیوادونه د تل لپاره سر ترې غړوي. دغه قوانین، نړیوال قوانین د غریبانو لپاره مطرح دي یا د غریبو هیوادونو لپاره مطرح دي. د دغې موضوع د پیروۍ لپاره چې دوی پیروي نه کوي، غواړي نور هیوادونو ته لاس ور اوږد کړي. که چېرته د دیموکراسي اصل ته وګورو چې د خلکو نه جوړ حکومت د خلکو لخوا د خلکو لپاره، خو پرېږدي د سوریې خلک دې پرېږدي چې د چا حکومت طرفداري کوي، او که د نړیوالو اصولو له مخې چېرته کوم حکومت سرغړونه وکړي، حقوق بشر شته، هغه به بیا ترې پوښتنه کوي. دوی د دې لپاره چې خپل ځواک څنګه استعمال کړي، خپل غیر ناقانونه تګلارې ته قانوني بڼه ورکړي. یعنې که د دوی خوښه ونه قانون یا نړیوال اصول تطبیقوي، که خوښه یې نه وه په زیان یې بیا نه تطبیقوي. همدا خبره ده چې وزې کوزې اوبه څښلې او لیوه برې او له پاسه یې ورباندې غږ کوو چې ما ته اوبه مه راخړوه. دوی خپل زور ازمایي او غریب باندې له بره نه غږ کوي چې ما ته اوبه مه راخړوه. نو د ده لپاره دغه نړیوال قوانین چې اوس خلک د شک په سترګه ورته ګوري، دغه قوانین د زور تابع سوي دي، نه د خپل اصل اصولو په چوکاټ. کور دې ودان، ډېره مننه. اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بېرته راګرځو.